سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن دا کورنۍ ته راغلی یم چې دغه مورکۍ ډېر زیات ستونزې او مشکلات لري، او د دې په اړه بل چا راته ویل چې دغه مورکۍ قلبي تکلیف لري. یو معاینات یې 220 روپۍ کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، دا یو 220 روپۍ خپل معایناتو ته نه لري. نو د دې ستونزو په اړه ما ته ډېر زیات معلومات راکړل، نو زه مجبور شوم چې دغه مورکۍ ته راشم. نو د دې حل له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. ژوندی اوسئ، مننه. څنګه یې ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند ساعت ښه تېرېږي؟ مورجانې نن راغلو، موږ ته بل چا ادرس راکړی، وویل چې دغه مورکۍ ډېر زیات ستونزې او مشکلات لري، قلبي تکلیف هم د کچې لري، او وویل چې حتی د اوړه خو پرېږده، د دې هغه د بازار روټۍ هم نشي راوړی. نو د هغه ډېر ستاسو په اړه ما ته وویل، نو مجبور شوم چې دلته راشم. نو تاسو کولی شئ چې څه ستونزې او مشکلات لري خپل هېوادوالو سره شریک کړئ. ګورې ما خو دغسې چل چې قلبي تکلیف لرم، د زړه تکلیف لرم. ښه د زړه تکلیف لرم، دغه دي نسخې مې شته دي راسره، دغه دي سیطانې کتلې وم، ښه دي هلته مې ته خپل مشکلات وویلې، بیا دغه د زړه ګراف یې راته وکړو، بیا په سیطانې ته یې ولېږلم، خط یې راکړې، دا د زړه ګراف ده، زموږ درته همداسې وباسو. د زړه ګراف یې راته وکړو او نور معاینات یې راته ویلي چې دلته موږ مواد نه لرو چې معاینات درته وکړو، ته به دا بیرون ته یوسې. هغه چې بیرون ته مې یووړ، هغه راته ویل چې دا معاینات 220 روپۍ دي. او ما دغه لسګونه بل چا نه خپل همسایه نه خرڅ کړی چې په سیطانې پورې تللی وم. بیا ما هغه ته وویل لابراتوار والا ته مې خیر دا معاینات راته همداسې وکړه، هغې د زړه ګراف راته همداسې وکړو، خیر ده ته مې راته دا معاینات د الله د رضا لپاره وکړه چې زما مشکلات زیات دي. هغه راته ویل دا نقشه راته ایسته خطا کړله، وایي موږ یې درته نه کوو. ډاکټر ویل درته؟ وایي موږ یې درته نه کوو، موږ خپله هغه ده فیصه دلته کوو. پارچه یې درته خطا کړه؟ پارچه یې راته ایسته خطا کړله، وایي زه یې درته نه کوم. خیر ده مورجان، دا ژوند دی، تېرېږي. افغانستان حالات همداسې دی. بیا راغلم پورته شوم، ما همدغسې چل دی. بیا هغه راته زه پرې نه پیسې پیدا شي، بیا درته هغسې معاینه شم. دا نه خواږه همسایګانو ته مې وویل همدغسې که ما ته دا پیسې راکړي، ما مشکلات ډېر دي، دا معاینه مې وکړه. هغه بیا راته حیرانه کړې، د دوی سره مې شته، موږ خپله حیرانه کړو، دا ته موږ چی لرو. خاوند دې ولې کار نه کوي؟ خاوند مې دا 4 کاله شي کار نه کوي. ولې؟ هغه د پښو تکلیف لري، هغه پیسې نه لري، هغه ته ځان ته د ناستې کار برابر کړي، د ناستې کار وکړي. او زامن دې څوک شته د کار لپاره؟ 10 کلن زوی مې د هغه نه زه بازار کې لاس پلاستیکونه خرڅوم. هغه ګټ شه 50 شپېته روپۍ کار وکړي، 100 روپۍ هغه ډوډۍ تېروي، د هغه مې 3 وخته به موږ سره همداسې یوه شپه بله شپه همداسې هغه راځي. یو شپه بله شپه تاسو ډوډۍ خورئ، او ورځ څنګه کوئ؟ ورځ د الله ته ناست بچیان ته مې د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ما ته خپله د معدې تکلیف پیدا شوی. هغه ورځ مې هغه بچي مې ډېر ژړل، بیا هغه همسایه راته وویل هغه ډوډۍ راته وویله دا ورته وکړه. ما ویل که خط دې راکړې ما سره اوړه نه کړي. خیر ده مجان، مجان الله مهربان دی. بیا هغې ویلې زه خیر ده پسې درکوم، ټول دا بچی دې ډېر ځای ستا ډوډۍ لور مې ده هم همداسې همداسې پښو تکلیف لري، د هغې معاینه یم د اړتیا سیطانه کې دغه د همداسې وکوله، پارچه یې دغه ده د هغې. اوس وسه نشته چې ځې ډاکټر ته وړاندې کړمه چې دوا ورته نشته. د ګردو تکلیف لري؟ ګردو تکلیف لري، هغه هم همدې معده هم ده، د هغې معده هم ده او ګردې د ورلګې نه د ورلګې نه ورته د معدې تکلیف پیدا شوی، د ګردو. خدای دې ته دغسې ناسته ستوم، الله دې خپل رحم وکړي. اوس تاسو کور کې هېڅ هم نه لرئ؟ نه هېڅ شی هم نه لرو، د الله ته ناست یو، بېګا هلک راشي که څه راسره هغه
هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ؟ هغوی ته دغه ویل کوم چې موږ سره سره مرسته وکړي په حکومت کې دغه دوا او دارو خو موږ خپل کولی شو هغه ورځ بونه بتره وه مړمه ورځ هغه خپلو ته مه لمانځي ما ته کالي نیسه چې نه نیسه نه چې مړه نه شي مه مړه ما په قد باندې مې ډېر درد ده مرض مې شته دوا مې نشته هغه د اړتیا همسایه ولیدله مالګه مالګه مالګې خانه یې مریضه یم قدرمنو هېوادوالو تاسو د دغې موقع خبره مو واورېده چې یعنې دومره د درد څخه ډک کیسې کوي خبره هم کولی نه شي د ژړا د لاسه خبرې کوي ژاړي تاسو شاید د دې په خبرې سم پوه شوي هم نه ځکه چې دا ډېر دردېدلی دی د درد د لاسه بس ژاړي خبرې کوی نه شي دغه خپله قلبي تکلیف لري چې یعنې دوا یې خو پرېږده هغه معاینات یې په 220 روپو بند و لابراتوار ته چې تللی دی یو معاینه کړی دی بل ډاکټر ته چې تللی دی هغه پرچه ورته خطا کړی دی معاینات ورته کړی نه دی ګورئ چې دی د ګردو تکلیف لري دوی د کال کېږي چې اوړه په سترګې لیدلی نه دی یو وګورئ وایي چې من هم موږ نه دی اخیستی یو زوی دی 10 کلن پلاستیکونه خرڅوي نو په پلاستیک به څه وشي نه سهار ډوډۍ خوري نه غرمه یو ماښام بل ماښام هغه 10 کلن زوی په تمه دی دیدو چې هغه څه راوړي او موږ به یې وخورو وایي هغه ورځ زما زوی ژړل ماشوم زوی دی کوچنی ژړل همسایهګانو زړه پرې درد کړی دی ورته ډوډۍ ورکړی دی دو سره دومره نشته هیله کومه هېوادوالو په تاسو باندې غږ کومه چې دغه مورکۍ سره مرسته وکړي که چیرې تاسو په دې ورحمېږي الله به په تاسو رحم وکړي هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي نور د خفګان د لاسه زه هم څه ویلی نه شم خو همدومره وایم چې دوی سره مرسته وکړي که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 څلوېښت 200 اتیا د لیدو څخه مننه